یا خلکو تاسو چیرته یې بیخي مو درک نه لنګېږي خو دا د 2 میاشتې پوره کېږي او موږ ځان ته حیران یو وسینه چې څوک هم توت ته تورې کړي هلکه منظور جانه څنګه چل دی د خیر سره پلان دې څنګه دی یاره شاباش شریفه دا خو مهمه نه ده که نه چې هر ځناور دې لکه یي داسې ځناور شته ده چې بغیر د لکۍ هم ګرځي او د هغې نه یو ځناور ته یې د خیره درپسې را روان دي غم مه کوه توت ته توری کوي دې څه کړي چې په ځمکه به دې ومنډي صبر وکړه جنرال مبین صاحب دا خبرې مه کوه که نه په زړه مې ساړوبې راځي او که نه موږ خو همدې ته حیران یو چې د خیره سره تسې نه چې خلک را باندې راشي او د خیره سره هغې دنیا ته مې ولیږي یاره شاباش شریفه په سوله دې مړه مار پرېږدمه صبر وکړه درپسې راځي خو هلکه منظور جانه تا سره زما اختلافات زیات دي خو چې دغه خلک راغونډ کړي وو که نه دا د ډېره غټه توره کړې وله په دې مې درته انقلابي سور سلام دی او افغانۍ سلام دی دا خو موږ نو راغوښتي که راغوښتي دي وو که نه موږ به ټول راغلي وو خو د دې خبرې دې درک ونه لګېدو څنګه چل شو مننه جنرال موبین صاحب چې ما ته انقلابي سلامونه کې خبره داسې ده چې هر یو کار کېږي نه په هغې کې د الله په خیر چې بس الله ته منظور یې هغه به کېږي او موږ به خپلې مبارزې ته دوام ورکوو د خیره سره په نږدې وخت کې به پرې خلک راغونډومه او مکمله فیصله به کومه دا ور به دا شی نه وي چې دا راغونډ که وغه راغونډ که بس شخصي او اخرنۍ فیصله به کېږي د خیره سره ښه تاسو هم مه کوئ تا داسې وکړي چې ما سره صرف ودرېږئ چې تاسو ما سره یې که نه د دنیا یو طاقت موږ پښتنو ته څه نشي ویلی الله تعالی یاره منظور جانه زور دې سخت زورور دی ټول ملک دې لړزولی دی خبره داسې ده که نه چې کله دې دا خلک د دې وطن نه توت ته توری کړه ورک دې کړه نو اول به ما د جیل نه خلاصې په جیل کې مې سخت ساړدوبی را باندې لګېدلی دی او سخت مې دا زړه تنګ دی منظور جانه بچ مې کاږي دا خلک مې دا ناچا خبره چخرید پخرید کوي ګوره یاره عمران خانه په ټول عوام باندې ګرانه خبره داسې ده که نه چې تا پسې هم زموږ زړه خفه شوی دی خو موږ خپلې موخې ته ګورو او دې والا به آخري فیصله کېږي او که دې راته دا خبرې ونه منلې که نه موږ سره پلان بي مشته دی پلان بي کې به ورسره ګورو دغه پلان بي نه دې مونږ ویرېږو منظور جانه دغه پلان بي تاسو کې شته وی دا کوم پلان بي ته لرې وکنه راته ووایه چې ساړدوبی را باندې ولګېدو یاره رښتیا وي منظور جانه دا پلان بي دې څه خبره ده بس که پلان بي کې او که پلان سي کې او که پلان ډي کې خبره داسې ده چې ما به ګوره د دې ځینه وباسي او ډېر مې زړه تنګ دی په دې جیل کې عمران خان الله به خیر کړي راخلاص به دې کړي دومره ډېر خلک یې راخلاص کړي تا به هم راخلاص کړي خو منظور جانه ګوره په دې پلان بي کې ګوره موږ هم راوغواړه په هغه په پلان ا کې خو دې راونه غوښتو ګو دې کې هم راوغواړه ګو دا زړه هم ډېر زیات ډک دی ښه بلکل جنرال مبین صاحب خبره داسې ده کله چې د پلان بي دپاره هغه شډل پډل پښتانه په کار دي خامخا به هم راغواړمه د دې 2-3 شلو پښتنو نه نه کېږي او که نه وی غم د لیونی کړم جانانه پلان بي خبرې روانې دي زه ځمه چې خلک خبره کړم چې دې ته هم نه کړي باقي خبره پروګرام تو وړاندایم